या द जहन्नम बस पोजीशन वी और दनना द जहन्नमियान बस हाल वी आगा बयान 13 जुमा बांधे मास्ता सुपर मख के अर्ज करे यौ जला बपके दासी मुशी चे अहल जन्नत छिदी दाबदे जहन्नमियान ता आवाज की चे खावंदान दौर हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का अल्लाह चकम वादा तासु सरा कड़े वागम ब्यामुनता तासु तखवेली चे गोरा सम गर्जई किनी आखिरुल अमर बमहशर व अंजाम दाई नो अखपल जैत और से दी उलमा लिखी चे दा आवाज बा दे द पारे ची दुई नूर खिजल शी रसवा और शर्मिंदा शी अल्लाह दे अमान रा की बला खबर दादा जो कुरान के राजी चे दा जहन्नम चे दे दा अल्लाह तैयार करे दे द काफिर द पार नो मुसलमान बसंग जहन्नम तजी पकार दादी चिकम सड़े मुसलमानी चागा जहन्नम तलाड़ निशी जका चे खुदाई उइद्दत लिल काफिरीन दा जहन्नम तैयार द काफिरानो द पारा देनो बिया मुसलमान दो वाली वर्तज खबर बिल्कुल सही दा कतासु चरता जेल तलाड़ई नो पदे जेल के चकाए वर्ता हुई और पांसी गाड़ू न वर्ता हुई न आगा चकाए और पांसी गाड़ चे दे आगा खल्क द पारई चे चा बांधे द पांसाए हुक्म शेवई न आगा पदे चको के इंतजार कई और पदे पांसी गाड़ के इंतजार कई नुदा जईन जेल की जोड़शी दे द पारदी चे दे के बा आगा कसान उसीगी चिकम पांसी के दो वालाई का जेल तलाड़ी नो उबे गो रही यो जलम खुदा बोझ चे मजाए वाले नागज चे दे डेरा तंग कोटाई मां पके सोच पे कड़ी थी ना दुमर तंग जई चे तुदा तस्वुर की चे चकाई के मां नो दाजर बनी दे खुले न बूठू थी
اوس ته ماته ووایه چې زه خو پانسۍ والا نه وم نو ما هم پکې وخت تېر کړی په هریپور کې. بیا په دې جیل کې چې څوک ورانۍ وکړي نو جیل سپرنټ چې دی هغه هم ونیسي او چکۍ کې بند کړي. د هغې مطلب دا وي چې دا چکۍ تا دپاره نه ده خو ته مې پکې ځکه بند کړې چې تا هم داسې ورانۍ وکړو او زیاتې دې وکړو لکه پانسي ګارډ والا چې ورانۍ کړې او په پانسي ګارډ کې پروت. نو لہذا په دغه کوټه کې لږه سزا تا ته هم درکول پکار. نو جهنم تیار د کافرو د پاره ضروری دی لیکن دنیا کې چې کوم سړی عمل د کافرو اختیار کی په لاره د کافرو ځي برای نام د اسلام چغې وهي نو دا خلق با بذات جهنم تیار کافرو د پاره دی لیکن بالطبع به مسلمان هم ورته ځي ځکه چې د لار د کافرو اختیار کړي. تاسو ګوره دین آزادی دا د مسلمان شیوه نه ده. ته به 14 سنې پابند دی آزاد به نه. پرون بله ورځ یو ډېر لوی منځګزار راته ټلیفون وکړو چې اوس مې په ټي وي باندې یو پروګرام ولیدو چې ډېر افسوس راته وشو جنکو پکې داسې او داسې کول او ګډېدې نو ما ورته وی چې عزیزه خبره دا ده چې که هغې ګډېدې نو هغه خو د ظلم تصور کړو او تا چې په کور کې ټي وي ایښی دی او ښځو لوڼو او تا ټول دې ګډېدا ته کته ته مسلمان او بزرګ پاتې شي ته ښه سړی شوې. ما ته وی چې جي لږ څه چلو کوي او جینکۍ پکې ګډې ولې دې کته تا ورته کته ولې کاغه په ګډېدو مجرم بیا خو داسې چل دی چې چېرته ډمه ګډېږي په کار دا دی چې مونږ ملیان هم پکې ناست یو او خلقو ته وایو چې وګوره دا ولې ګډېږي دا ښځه بل ته وایي ګورم ورته. زمونږ مالت کې یو ځل ډمه راغلې وه دمه راغلی وه نو یو بوډا غوندې سړی و هغه مونږ سره یې جوخ کو نو میدان کې ډمه ګډېده نو دی به راغی کور به سملاستو په دې کې ناګانه چې د دې دبلې اواز او د ډمې اواز به داسې سوریله غوندې تر غوږه شو ویل به پټ خدای دې خونه ورانه که کټ مې چیچي بیا به یې ورمنډه کړه بیا به ورته ناستو بیا به کور ته راغی کټ کې به یې ډډه واچوله چې بیا به یې داسې نری غوندې وال خونه خو دې چاوړه شه بیا به یې ورمنډه کړه ورته به کېناست. تاسو خیال راغی نو عرض مې دا دی که هغه په ګډېدو مجرمه ده نو زه ورته په کتو مجرم ولې نه یم ولې نه قرآن خو
یو عملی زنا ده او یو د سترګو زنا ده. په سترګو چې نامحرم ښځې ته ګورې او بیا په نظر د خریدار ورته ګورې، دا د سترګو کته د عملی زنا برابر ګناه ده. نن د سترګو په زنا کې مونږ ټول مبتلا یو که نه یو؟ ټول. سار یو ښځه وه خو زړه غوندې خو ځان مانې برابر کړی، یو شیخ تیر شو زی او ورپسې ګوري، زی او ورپسې ګوري، مخکې ګوره ګیره دې کلشه ټانګه لاری به دې ووایي، زی او ورپسې ګوري. نو عرض میں داو عزیزان چې د سترګو زنا کې مونږ ټول تباہی، د غوږونو زنا کې مونږ ټول تباہی. زمونږ شپه ورځ غوږونه که خپل را کرنۍ د پردي کور اوازونه نه اورو، په لارو په سړکو باندې د دنیا کنجرتوبونه او ډمتوبونه نه اورو. نو چې د چا غوږونه شپه ورځ زناکار وي، د چا سترګې شپه ورځ زناکاري وي، څوک بالفعل شپه ورځ زناکاري، دا عمل د کافرو دی. چې دا عمل د کافرو دی نو دا سړی به د کافر په لاره جهنم ته ولې نه ځي؟ تاسو خیال راغی؟ نو عرض میں داو یو بلا سودا ما ته دماغ کې را پریوته، چې مونږه هو جهنم کې با سوزو، چغې بوو، علالی گوبا، کباب کی گوبا. نو مونږ دا وایو چې مونږ له دا سزا ده او مونږ به عمر له تباہی. په دې ځان پوه کوي چې دا ګډوري یا غوا یا میخه یا اوخ یا مرغۍ دا حلال سیزونه چې څومره دي، دا مونږ حلال بیا ته سرمنو باس، بیا تیکی تیکی کو، یا په کوړای باندې کېمه کو، بیا په اور کېدو، بیا پاخه کو، بیا مونږه خورو هم. نو مونږ که په اور کباب کېږو جهنم کې، نو مونږ خو ګناهونه کړي دي. دوی څه ګناه کړی ده چې حلالم شي، سرمنم تیوزي، تیکی تیکیم شي، په اور وریتم شي، بیا مونږه هم خورو. دیل دا سزا ولی مقرر دا؟ ذکا یو بزرگوی چی یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان، یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان، وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا. یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان، وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا، وہی ذبح بھی کرے ہیں. یہ عجیب رسم دیکھی، وہی دا مجیبہ رواج لی دا
چې د قربانۍ په ورځ یو حیوان خدام حیوان دی او زم حیوان دی انسان او د ګډ او د میخي او د غوا او د اوښ په حیوانیت کې هیڅ فرق نشته دا ټول یو برابر حیوانات دي نو یہ عجیب رسم دیکھی وی دام عجیب رواج لید کہ بروز عید قربان دلوی اختر پورزی وی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا یعنی بل حیوان حلال کا تکی کا الٹا بطپی جنت تزی استاسو ہے چې تاسو کې یو زرونی سم او اگر چې د حلالو لټول یې خو یو در کې رونی سم او علیکم نو زما په تاسو جنت تطلب پکار دي ها تاسو چې زمړه کما ما جنت تطلب پکار دي کم خو مطلب پکار دي دوزخ ته نو تم حیوان چې تا حلال کم نو زه در باندې دوزخ ته دې زما او ګډوره او غوا او میخام حل حیوان دی چې هغه حلال کما نو جنت ته دې پیزم یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا بل علالم کا الٹا ثواب والا یو خدا فلسفه باندې ځان پوي کوي چې بل حلال کنو تعالی ثواب ولې ملاو شه دویم دا چې د دې ساروي څه ګناه کړی دا چې حلالم شو سرمنم ته وتا تکم شو په تبرونو مواله شو اډو کی مات شو او گناہ څه کړی تاسو خیال را په دې ځان پوي چې زه دې چې دوزخ ته لاړ شم نو زه دې سوځېدل عذاب ګڼم چې ما ته سزا ملاویږي نو دې سارو څه ګناه کړی دا چې دوی له په دنیا کې سزا ملاویږي چالالیږي مو تککیږي مو کې مکیږي دوی څه ګناه کړي دا مسله پوښتنه وکړي او مخې جمعې له به بیا په باس کوو پوه شوئ پې هغه ورځ یو سړی راغی ویل د وراره ښځې سره نکاح جایز دی نو ما ورته وویل چې د رور ښځې سره نکاح جایز دی چې رور مړ شي نو د هغه ښځه بل رور ته په نکاح کېدل جایز دي جایز دي که ناجایز دي یعنی خپل اورندار په نکاح غستل لیورتا دا جایز دي نو چې ضرور نږدې دی که وراره نږدې دی نو چې ضرور ښځه رور ته په نکاح غستل جایز دي نو د وراره ښځه تره ته په نکاح غستل ولې جایز نه دي ولې وی نه کنه دا وراره زوی کیږي کنه ما ته وی ته مناسب لږ سوچ وکړه ته پوه شوی نه مال ډېره ښه ده ما ولېږلو دارالعلوم سرحد ته مال مفتي صاحب نه تپوس وکړه کېدی شي زه پوه شوی نه
خو ویل یو ټکی پکې بلم شوی دی، د دې جنۍ مور د وراره د ښځې مور وړاندې د تره په نکاح اغستې وه. نوړکې مې خیال وکړو دا خبره درنګړي راته بیا وکړه. نوړکې مې خیال وکړو چې دې سړي زه تباه کړی وم، اوس به حرامه دې سړي ته ما په نکاح کړی. هغه ټکی نه کولو ما ته چې د دې جنۍ مور هم دې سړي په نکاح اغستې وه، دا اوس چې د وراره کومه ښځه په نکاح. نو درنګړی راغی ما تل تا خو ورته روا کړه، کیسه خو داسې چل شوی او بیړه دې غر که شمال ورپسې منډه کړه. دخول الامهات تحریم البنات، چې مور سره نکاح کړی لوی ورته روا نه ده. دا خلق دی، دا قوم دی، الله دې امان راکړي. هفته کې 2-3 ځله د رضا مسئلې نن ستا په ملک کې خویندې رور ته په نکاح دي، خویندې رور ته په نکاح دي. یو جنۍ د یو ښځې ته یو هلک سره راودلی دی، نو قاضي صاحب ورته ویلي دي چې دا جنۍ په دې هلک نه روا کېږي چې کوم سره یې تی راودلی دی، د ده بل رور باندې روا کېږي. نو دا جنۍ د ده بل رور ته په نکاح کړې ده. اوس مسله څه ده چې کومه جنۍ د کومې ښځې ته یې وروي، د دې ښځې ټول زامن وړاندې وروستو په دې جنۍ حرام، او د دې هلک نه سوا بل رور ته دا جنۍ په نکاح شوې ده او 2 بچي تې شوي دي او هغه ورځ هم سره جدا کړه. چا ویلیو بیړه دې غرکش؟ ویل زمونږ یو قاضي صاحب دی، هغه ویلیو چې تنه مشري یا کشري هغه ته بیا روا ده. په لوی قهر دا ملک اخته دی، په هر طرف د مذهب د طرف نه په یو رنګ په قهر اخته دی، د دین د طرف نه په بل رنګ په قهر اخته دی، د حکومت د طرف نه په بل رنګ په قهر اخته دی. نو ښې ورځې انشاءالله د مارخ پکېږي به په پاکستان کې، ښې ورځې به نه ګورئ. نن ستا په ملک کې ته وګوره سال جوړ حکومتونه دي. صوبایي حکومت 25 وزیران واغست، 25. پرونه حساب کولو 1,15,00,000 روپۍ میاش په دې وزیرانو خرچ دی، 1,15,00,000 روپۍ میاش. اوس وزیر راغی محکمه نشته چې ورکو ولا څه کار به څه کوي. ما پکې یو نری تجویز پرون پیش کړ، محکمه نشته خو دروغه دا ستا ملک شو. 1,65,00,000 روپے ماہانہ خرچ، دا بل قہر ستا په صوبه سرحد نازل دی. یو عذاب دی. یو سړی له وزیر راواله روټای ورته وکړله 7,000 روپۍ ولګوه، نو ستا یو کور له به یو کور له د 10,00,000 روپو د سړک اعلان یو کور، ځکه چې روټای دې ورته کړي.
یو حال جوړ دی. پختنے والا نشتا. وہی دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں. پاکستان ننند دلی راجا جوڑ دے, جڑا والا پہ اس وقت نشتا. خلق چرت کی دی خوشحال دی, ڈیرا خانہ جی خوشحال دی. سارا تا خلق رالم آتے ہوئے چیجی دا برافات کے سنیماگانے بندول پکار. ما ورتوی چې زه خو یوازې په برافات کې د سینما د بندولو په حق کې نه یم. زه خو وایم چې سینما د کال 12 میاشتې بند پکار. وایي په ایمان دې ملک ته د سینما ضرورت شته؟ هغه ورځ د بایسکوپونو مشران ډیپټي کمشنر ته راغلي چې زمون نرخ کم دی لګي زیات کا. لعنت پدا سے ملک او پدا سے قوم شي. نرخ هم کم دی. د ملک ته د سینما ضرورت شته؟ د ملک ته د وی سی آرونو ضرورت شته؟ نن قدم بیرته د حکومت اس پابندی نشته. اس پابندی کسو گڑیگی, کد چا خزا تختی, کد چا لور تختی, کد چا زوی ڈم کیگی, کد چا خزا ڈما کیگی, کد چا لور ڈما کیگی اور کچنائی کیگی. دا حکومت دا طرف نہ پہ اس پابندی نہ رہا دے چھ قدم بیرتا دا وی سی آرونو دکانو نو باس. تاسو بلکا مودا پسو گوری دا ملک بدا ڈنگتوب دی پوشی. قسم په خدای دې مونږ به ډمان یو, ډمان فلال یو, ډمان فلال. د چا کور چې دمخانه وي هغه نه خو ډمان ښه دي. ته ما ته ووایه چې کوم کور کې شپه ورځ ډمې ګډېږي, دا د ډمانو کوري که نه؟ په ټي وي باندې نن سبا شپه ورځ دمې ګډېږي. کله نه چې د دې ښځې حکومت راغلی دی, تاسو وګورئ, ما خپله لیدلي نه دي, خو خلق راته وایي چې د ټي وي پروګرامونه داسې شوي دي چې الله دې امان راکړي. بس به نور ما وطن درته کښېنوي. هر دفتر کې به هر افسره ښځی راشي, ایجوکیشن ڈائریکٹر خزر آلا, ڈائریکٹر سکولز خزر آلا. اس بدم رگیر والا ملیان د دنیا تو بم ورزی خزر تبو اسلام علیکم بی بی جی, وی دم جم جم عمر دراز بیگم جانی جی بین جی اور بیر تک بی بی. بیگم جان والا بوس ولاړی سره د ګیرو. که ډایرکټر سکولز خزرات لیشي, ډایرکټر کالجزم خزرات لیشي, سیکټری کالجزم خزرات لیشي, پرنسپل خزی دی. اوس دا څومره انګریزي سکولونه چې جوړ دي خزې پرنسپل, د کالجونو پرنسپلانې به مو ګورئ خزې به راځي. ځکه چې ښځې اوس لګیا دي چې خورې لا مونږ ته خپل حق نه دی میلاو, خپل حق نه دی میلاو مونږ ته. ښځې په دې ټي وي دا پروګرامونه کوي چې مونږ ته لا حق نه دی میلاو. کورم وران شوه چې ورانم شي. نور څه غواړئ؟ مونږ نه خو خسي ګډان جوړ کړه, اوس مونږ نور څه غواړئ؟ تاسو یې نه مونږ گزار شیخان میخان د واده په ټیم کې خپلې ښځې وګورئ که نه چې سوزکو کې کېنوئ یا په لارۍ کې نن سهار یو لارۍ تېرېده د کلو ښځې پکې ناستې وې, لاسونه یې پړکول,
ډولکی ورسره په لارۍ کې غږېده. تاسو داسې نو خوشحالېږئ ما زړې او ځوان انشاءالله ټولې به په نالتي که خدای ته منظوره. د زامنو حال بم ګورئ، د لونو بم ګورئ، د ښځو بم ګورئ. زمونږ خو ژوند پته نه لګي چې څومره پاتې دی، لږ به یي یا نه به یي. خو دا به درته ووایم چې د ملک حشر به درته وښیم. غلطې فیصلې په ملک کې کړي دي، غلطې فیصلې. تاسو به خپل انجام وګورئ. نو عرض مې دا و چې دا دوه مسلې دي چې کومې ما درته وکړې دې باندې سوچ وکړئ، پوښتنې وکړئ، علماو پسې وګرځئ. نیکانو ته ورنږدې شئ. د نیکانو خلقو په خوا کې هسې ناسته. نن ستا په ملک یو لویه ډله ده راوتی دي چې دا تبلیغ والا چې دي دا خراب خلک او دا بسترې چې ګرځي دا خراب. پیر خو پرېږده چې درې سره صابون په ځان ومږي او سور سپین غواړ زیاړه او موټی وله ورکې او دعا نه به مې نه وباسې او زه خدای دې کامیاب کو کور دې وران شو ومې والې. پیران خو په دغې کې او خو د جیبونو ګڼ کپان دي. نو لارې د ټولو نه خطا دي. واحده ډله دا ده، واحده ډله چې چا په روس کې روسیان مسلمانان کړي، چا په چین کې چینیان مسلمانان کړي دي، چا په امریکا کې امریکنیان مسلمانان کړي دي، چا په لندن کې انګریزان مسلمانان کړي دي، چا په افریقا کې عیسایان مسلمانان کړي. ډله دا ده. دا د جماعت په کوټړۍ کې ناست او دا سربې خورواګانې خوړل او مونځ کول دا خو هر څوک کولی شي. دا خو زه هم کولی شم، دا خو ته هم کولی شي. حاجي محمد امین صاحب د خدای غریق رحمت کی هغه به وایي تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي. تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. رحمان بابا وایي ځکه زاهد زهد کا د یو جنت دپاره. زاهد چاته وایي؟ وایي ټول زاهد معنا تقوادار، پرهیزګار، کوټه کې ناست، خلوت نشین، دې ته زاهد وایي. ځکه زاهد زهد کا د یو جنت دپاره سر خندلی نشي پور بل د جانانا. ځکه زاهد زهد کا د یو جنت دپاره سر خندلی نشي پور بل د جانا. زاهد خو د جنت دپاره لګیا دی، الله 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 چې جنت راکړه. نه، د یار په زلفو کې چې خم راځي په هغې د سر بازي په میدان کې لګول، دا د چا کار؟ دا د اباساد کارو. اباساد په جنگ کې لګیا دی، توره لاس کې ده
اور حمله چې کوي د سر بازی لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورننه وته په جنگ کې او پملا اوټه پولو ورته وی ارمی یا ابا سعد فداک ابي و امي. اے ابا سعد اولا د محمد مور او پلار د تا نه قربان شي. چې ابا سعد شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی په مخه ورته لاس ووال چې لاس یې ووالو نو صحابه ته مخ راواړلو او وی چې صحابه اهتز له عرش الرحمن نن د په مرګ عرش جاری لګیا دی. نو عرض میں داو چې د جنت د پاره زهد او تقوا په کوټنای کې کول دا آسان کار دی هر څوک کې کولی شي خو سر خندل د یار په اوربل او په زلفو باندې دا ډېر ګران کار. رابعه بصری وی خدا که زه جنت غواړم او عبادت دی لکم ستا د خپل ذات قسمی چې مال عمر له جنت رانه کی که د دوزخ نه یریږم ستا د خپل ذات قسمی چې عمر له په دوزخ کې واچوه او خدا که زه عبادت دی د پاره کوم چې ته زما شي نو ته زما شه کنه. نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش. دا د جنت لعنت چې قرآن ورکړی دی دا په اعتبار د تبایع او د دنیا سره ورکړی دی. دنیا کې انسانی طبیعت تقاضا دی چې ښه کور وی او ښه ښځه وی او نوکر وی او چاکر وی. خدای وی دا بم وي دا بم وي دا بم وي دا بم وي. اصل شی چې دی هغه به په جنت کې د خدای لیدل وي او د محمد رسول الله په خوا کې به اوسېدل وي. نو ته به وایې چې دا د ملغلرو نه چا تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیا وي ملغلري. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وحلوا أساور من فضة دې نوکرانو با بیا د زرو کنګڼې په لاس کې اچولي او به چې درته پیش کوي وسقاهم ربهم شرابا طهورا. په هغه لاسونو به درته ګلاس پیش کړي. نن یو بسترې له چې ورشي منډۍ کې 800 روپۍ او اچوي پکې څه وای د کابلیانو له چې کوم سامان جوړي بیا هغه ټیکه چاله ملاویږي. ای ته خدای مرمیږ مال ا ټیکدار ته مې تا خدای په فالجو والے ستا خدای ورمیږ مال کا. امریکې پیسې را لېږلي دي چې دا د کابل ماجر راغلي دي دلته د غریبانو له بسترې پې جوړې کوي. نو حکومت تاله ټیکه درکړه ورمیږ دې مات شه ورمیږ دې مات شه نو تا پکې زاړه ګودړ واچول ګودړ دې پکې واچول هغه تور ګند بلا نه د مالوچو خیره ا دې پکې واچول
او سپلائی دې کړه کابلیان اور میګ دې مات شو کویانای جوړه پکې شګې واچې پردي کورونه پې کرک شي اور میګ دې مات شا که سرک جوړه دوبو نکاسی دې نه کړی چې اوبه پې راشي ټول سرک اوبه یوسي اور میګ دې مات شا سره د هغه انجینرانو اکسیانانو چې کم تا سره پکې شریک دی او تعالی بلونه پاس کوي الله دې هغه ټول په فالج والی اور میګم مات شا تاسو خدا ملک تباہ او برباد کړو د ملک ټول دولت یو څو کسانو په خېټه کې پریوزي لګیا د بار ملک ټیکداران جی ټی روډ ورشه وګوره د بار ملک ټیکدارانو جوړ کړی دی چې نکاسی ټیک کړی دا تر اوسه خم نه دی والی ډبګرای نه تر بډابېرې پاکستانو ټیکدارانو جوړ کړی دی اور میګم مات شا نو ورشه سرک وګوره مونږ خو په کنزلم ستړي شو په خیروم ستړي شو خدای په دې آسماني آفت نازل که کوسې جوړی کی هغه وګوره دې د پاره بے نظیره نه ده پکار دې د پاره حجاج ابن یوسف غوندې پکار اخو خپل خلق مړی لګیا دی خپل کورسای مضبوطوله د پاره دې د پاره سړی څنګه پکار دی تا سړک جوړ دی په دو میاشتې پس خراب شو رش دا چا پاس کړی دی دے ایکسین دے خودرے بلچا دے ایس ڈی او دے خودرے بلچا دے اوورسیئر دے خودرے بلچا دے سپرنٹینڈنٹ انجینئر دے خودرے تا تاسو پاس کو دلم بل ورکو ویلے آو تے ٹھیکادار وی آو دے خودرے باندے کئی کڑھے د تیلو بس تیل ورواچو او کڑھے او خټ کوا او دا ټول پکې ورواچو ته بیا وګوره چې یا څوک سړک خراب جوړ کی سردار داود یو ننبئی باندې راغې روټه او تلله یو چټاکای روټه کموا ویل خا دا ستاد پلار ملک دی دا ولې کما ده وې صاحب غلطی شو دا بچه غلطی بگیر وینیو او لاس وخپی ولا وتړلو په مغه تنور کې ورواچو وای په ایمان چې بل نن بای بیا روټه کم اور دا خوش دي تراله زما په کور راوخته زما عزت ته تباہ کړو زما خزه ته د لاس واچولو زما لور ته د لاس واچولو زه پولیس ته لاړم پولیس چالان کړی مجسټریټ ته لاړ مجسټریټ ویلی جی ولې الکتلې یاره جی بس خلاړم ها زه خیر دی خو بیا داسې لږ خیال ولی جی ته قانون کې جی دې دپاره څه دفه نشته ستا د ملک په تعزیرات پاکستان کې که د چالور دې راونی و او دې تختول هغې دپاره پکې دفه نشته تاسو په داسې مبارک ملک کې اوسئ نو دې دپاره پکار دی یو ظالم بادشاہ ظالم چې د سرونو قلاګانې جوړي پار سرک باندې انا به دا ملک ټیکيږي دا ملک په دې نه ټیکيږي چې یو هڼ جوړ دی او صاحب صوبایي منبر دی او قومي منبر دی هغه ورځ مې یو منبر ته ما لګه دلته اوبه نشته وی یاره جي مونږ هم ډېر کوشش کوو نو دغسې ښه یې وروره هغه ویل چا کړې ویل پخپله کوی ته یو سړی پرېوتی ویل چا کړې ویل پخپله ویل یو بل هم در پسې ځغله
یو بلم در پسې درو غورځيږي نو خبرې مونږ په خپل کړو سو پورې چې د دې ملک نظام د ملک قانون ټیک شوی نه دا د انګريز قانون تر اوسه پورې ستا پاکستان کې د ټول ملکونو خپل قانون جوړ چین تا نرستو آزاد خپل قانون جوړ کو هندو تا سره یو ځای آزاد خپل قانون جوړ کو مونږ تر اوسه پورې د انګريزانو پر کټیو او داغه قانون هم تر اوسه ساتل مونږ قانون نشته انګريز تعالی داسې قانون جوړي چې ته په خاور زګوره داسې قانون جوړي دیو دیوانی قانون وګوره د انګريزانو په کلونو د خزو خختګونه ولا خرڅ کې او یو دیوانی کیس نه ختميږي فوجداري کیس وګوره په کلونو باندې هایدایت مجسټریټ دی او سیشن جج دی او های کورټ دی او سپریم کورټ دی بیا د های کورټ او سپریم کورټ وکیلان نو لبا خزا خرڅه نو بیا بداغي فیس پورا کینو استاد سپریم کورټ پیشي وکړي دا قانون تا انګريز جوړ کړو دا استاد لپاره جوړ کړو تا لپاره جوړ کړو دا تا سره جوخت ملک او سوات پکې د یو والی حکومت خو چرته بچ غلا وشو غلا اټول کله به راوړي غل راک سره ضربه د لاس کې ګرځول چا درته پورته نشو کاته اوس پرانا ورځ ابل ورځ دغه کوارټ روډ باندې بڑا بیره تانه نمخ کې فلاین کوچ درولې ده ډیرو تروان سلور کسا کلاشن کوپ والا ورختلی دي ډرایور ته وی چې داسې ده شرکېره ته بوتلې ده او په شرکېره کې کلاشن کوپ بیخي ټوله سورلاین شو کولی دي او ډرایورین کوس کړي او فلاین کوچ هم بوتلې ده او ورته ځي په مخامخه ککر پر کوي او یو بر درکو ولنه توبم ده بس هغه ټول خپل لخپې سر تور سر روانو بڑا بیره تانه تراغلی पुलिस केस दर्ज को जी तफ्तीश जारी है तासे ख्याल ना परुनी और मुलारा गए मोटर राना कुआटे दरवाजे न चापट को मान मुला से मोटर गम्मा कवा दजान गम कवा હવે રસ્તી છે તામ પર બડકી دا ملک دی کم ملک چې مړې شوی هغه ملک کې څوک خوشحالي نه کم کور کې چې مړې شوی یا کور کې څوک خوشحالي نه کوي زمون په کور کې روزانه مړی کیږي جنازې پکې پراتی مړی پکې پراتی او مونږ خوشحالي نه کوي نن وګوره دا خدای پیژندل قوم چې دی د خپل ملک چینی ورکړه بل ملک ته 36 लाख टन चीनी बल मल्क ता वर्कड़ा दागे परमटी चाला वर्कड़ो और 36 लाख टन चीनी वर्कड़ा कम मल्कला और पा परमट के अगर कम करोड़ों न रुपयों का चले और स्ता मल्क के दा अमरीकी चीनी दर तरावड़े दा और पागा चीनों के सरे अचूली اوس بخون لادا کوي چې سره خو خلق فصل تا چي کنه سره پیژنې سره پیژنې نه پیژنې وې تو رګیره مشوسپی نه زه حیران يم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ او سره بخوري نو سره دی وخت کې خلق غنول اچي خون بلادای چې دار سړی په خېټه کې غني زرغونش او داغه هغه تیغي چې د خلینه ممروزی او کده بل زینه مروته مراوتی علاوه یوټیلیټی سٹورونم کولاو کړی دی یوټیلیټی نو په فقیر آباد کې یوټیلیټی سٹورونه کولاو دي او د پیپل جنډې په ولاړې دي نو دې ځنه په 500 روچینو پسې زی 60 روپے به پرشکا کې ورکه او الته 2 روپے درته چینی ارزانه ملایي
ایک پا قلم تندر پریوزا پتسا شرم بمو شرمے گئی کنا ویداغ دا اسلام امراوستو ارزان شٹورونم کلاو کڑا یوٹیلیٹی یوٹیلیٹی سٹور دی والے کلاو کرو دا 36 لاکھ ٹن چینو پرمٹ دے چالا ورکڑے کتنن دبل حساب کے واللہ کتن تخلاص شد حسابنا دے اسمان دیر لوئے لوئے فرعونیان دا زمانے نیست و نابود و پیمال کر ذرہ ذرہ اکڑ چی چرتے دا واقم پتا ہونا لگے دا وقتی طور خوب اتم مزیحو کی دی با حساب ورکے تنن پا بل پسی حساب لگرزی سباب اتم حساب ورکے او حساب دے اکڑو چا سارا دی حسابو کو ورشیدانن عربون او کربون دولت چی ورسارا پا 15 کالو کے راغلے دے دوی سارا حسابو کئی کنا چی دا دی کمزے نروڑی پرون دی خر نو او نن په یو نوشته کې د اتیا لکه او په یو کروڑ بنگلا غستی دا دی کم ځای نه راوړي دې سره حساب پاکستان حکومت نه کوي حساب ما سره کوي چې باټینګر دی والی ګران خرڅ کړي الوګان دی والی ګران خرڅ کړي او مہنگائی پہ کڑی نظر رکھی ہوئی ہے اور پلانے کی ہی ہے حساب ما سره ورشستا په ایرپورټونو باندې د عرب ملکونو سره زر را تیریږي سره زر هلته چې د کسټم خېټه مالش شي آپ را تیر شي او غریب سره عربو ته تللی دی ښځو او بچو له جامې راغستې دي نو کسټم انسپکټران یې ونیسي نو کینی ورته لیست جوړ کی ورکه جی په 3000 کسٹم ورکه په 4000 کسٹم تاسو خدای تباہ او برباد کا د سیټ عابد 3000 پلانچونو کې راځي په سمندر کې پاغه کسٹم نه لګي غریب چې کپن راوړی دی پاغه دی کسٹم لګول داس مونږ مل او ډېر خمل خدای دې نور پام په بدو کی دې قوم ته ایو سره او دوه خزي یوې پسې تبر راواغستو ویلورېګه کې مقوم دی نو بل خزي आवाज کو چې یا الله وਹੀ خو په تیروي ورته پام مکي مطلب دا و چې په تیروي هوا چې بن مې نه خلاصې وش نو زم چې یا الله د دې حکومت په تیرو پام کی یوټیلیټی نه چې د مسور دال پسې دا قوم روند شي دالو پسې چینو پسې روند شي غوښې پسې روند شي الا به مالا مزرا تاسو دین پرېښی دی اسلام مو پرېښی دی خدای او رسولم پرېښي خدای تاسو پرېښي چې خدای پریخي نو د ځان تماشې به وکړي لږ موده کې به درته وښیم کال دوه کې که تاسو په هر شي پسې در په در خاورې په سرونه ګرځېدئ نو دا ګیره بني تر څو پورې چې خدای ته راجع شوي نه یئ او د خدای نم د خپلو کړو ګناهونو معافیانې دي دنیا کې به داسې پریشان یئ اور د مرگ نرستو بم جہنم زی آغا جہنم چې سر بم پی پروتی چې تبار وته نو عزیزانو عرض میں داو چې د خپلو گریوانونو کې سوچ وکړئ فکر وکړئ مونږ غلیو غله نو د غل انجام بچي
د غل انجام بڅي هر سړی په خپل رنگ کې غل دی دلته یو سړی دی لوی جیداد دی مال فیصله راوړه چې میراث ته او دادی او دادی مال دومره دی د خويندو کیږي دومره دی د رونو کیږي دومره ما تل چې خويندو په کې چار اوستي دي او داسي بوډا دی چې کورم ورپسې وران دی دا بوډاګان دا موسی علیہ السلام قوم چې آزاد پیراغه نو ځوانان بيزوګان شوي او دا سپینګری په کې د خنزیر په شکل نو یقین مې راغی چې خدای تا چې څه کې ډېر ښه دا سپینګری د زکه خنزیران کړو چې دسو کړ خويندې ویل په کې لا چاره وستي نو مال دا ستاسو پلار مال نه دی ول دا هغه پر رواج کې مړ دی دا اندازه قرآن وی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین چې د الک برخه روپۍ وي نو د جنې به اتانی اتانی د خور حق دی او روپۍ ضرور حق دی نن ستا ملک لونو لا خويندو لا میراث ورکړي دا پښتانه پښتون اول خو پښتون شته نه دا خو ټول دغه شي نه دي دا پلارو کې چې ډولکه خې جوړې ورته غړيږي پښتانه دغه شي یا اوس په 11 تاریخ زمونږ د ملک محترمه بے نظیره را روانه ده هغه د پاره با صاحبہ د ملیشیا ډانس کیږي په شامی روډ باندې چې کوم سټیډیم جوړ دی نو هغه له د اوسنا ریلسل شروع دی هغه ملیشیا والا ټریننګ ورته کوي چې هغه وخت کې داغه په مخ کې په دې ګډا کې چرته خطا نشو چې تیر نوځي چرته ناجینای برازي او استاد ملک غټ غټ پښتانه به ورته ګډي نو پښتون ګډیدون کې قوم دی د بار ملک ته چې لیډران بادشاہان لاړ شي ای د خپل ملک مصنوعات ورته خي کارخانه ورته خي د ترقې سامان ورته خي وسلې ورته خي زمون صوبه سرت ته چې د بل ملک بادشاہ یا د خپل ملک بادشاہ راشي مونږ ورته خټک ډانس پیش کو ورته یو خای چې زمونږ د ملک ټول دغه څه ډمان زهیرورا خلاصېدم نشتا کوئی آرام چرته کېنه زویم چې دې ټنګو والو لم مراسي قسم په خدای کڅته جوړ دغه بزرگ می چې هغه ورځ د 100 روپو په لوټ کې لیدلې ده زما خو چرات په دیوال کې نه وېز غلې په یقین نه ناراض الله دې امان راکړي اوس ویم چې چرته وی ګورم راضی کما چې بس غلطی در نشه او توبه او باسا او ما نه پټېګم کور نم داسې ټیموزي چې ما خدای دې فضل وکي او د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا کله خدای مهرباني وشو خو ډیره خده او کني د عقل نه بار ده واخر دعوانا